داسې چل دی که دا چې تاسو د خپلې خپلې تنخواګانې واخلئ او د سبا نه بعد جمعې له مه راځئ. صحیح ده؟ سر تاسو خو موږ له خپله تنخوا راکړه، تاسو خو موږ ته وایه سبا نه ډیوټۍ له مه راځئ. سر زموږ نه دا څه غلطي شوې ده؟ یاره داسې چل دی نره چې تاسو څه غلطي نه ده کړې، خو زموږ کمپنۍ چونکې لوس کړی دی ډېر زیات، نو اوس چې ده نو دا کمپني چې ده نو لکه دا موږ نور نشو چلولی، نو تاسو له ما خپلې تنخواګانې درکړئ او بس تاسو د سبا نه ډیوټۍ له مه راځئ، ځکه چې ستاسو د تنخواګانې چې دي دا اوس نور موږ نشو برداشت کولی. نو الله دې ژوند دې اوږد وکړي، که بیا چېرته سیسټم برابر شو نو خیر دی تاسو به بیا موږ په جاب ونیولو، خو اوس چې دی اوس تاسو زموږ لپاره پلیز سر موږ د دې کمپنۍ نه مه وباسئ. تاسو چې موږ له کوم عزت راکړلی، کوم پروټوکول خو راکړلی، پلیز سر موږ د دې کمپنۍ نه مه وباسئ. ګوره بچیا داسې چل دی چې زموږ کمپنۍ ډېر زیات لاس کړی دی، نو د دې لاس د وجې نه په دې ټایم کې چې دی بچیا موږ د دې ورکر دا تنخواګانې چې دي دا بچیا موږ نشو ورکولی، نو په دې وجې باندې موږ دا فیصله وکړه چې ستاسو به ځان له فیملی والی کور بیل بچ نو بچیا تاسو ځان بل ځای کې سفر روزګار کوئ، او چې کله الله پاک زموږ د کمپنۍ د حالت برابر کړي انشاءالله ډېر زر ده چې تاسو بیا موږ راوبولو. سر ستاسو کمپنۍ نقصان کړلی، نو ستاسو سره اوس پیسې نشته، د هغې پیسو د وجې نه تاسو موږ له کمپنۍ نه وباسئ. سر دا سخت وخت په موږ باندې هم راغلی، تاسو زموږ سره ډېره منډه تړله والده، ډېر خدمت خو کړی زموږ، خو سر نن په تا باندې دا سخت وخت راغلی، موږ به ستا سره په دې کمپنۍ کې د هغې پورې یو چې دې کمپنۍ دوباره سټارټ نه ده اخیستی، دا کمپنۍ موږ کامیابه کړې ده، نو د هغې پورې به ستا نه موږ نه تنخوا اخلو، هېڅ شی به هم نه اخلو، بس موږ به ستاسو سره یو. ښه سر نه بچیا دا چې دی دا زما فرض و چې کله په تاسو باندې سخت ټایم راغی نو ما به خامخا ستاسو مرسته کوله. سرجي موږ به ستا نه هېڅ چېرې دا تنخوا وانهلو تر څو پورې چې دا کمپنۍ سټیبل شوي نه وي، لږ ورځې مخکې داسې چل و که نه بچیا ولې خیر و؟ سرجي یو 50,000 روپۍ مې پکار دي، زما ورور په کالج کې داخله کړې ده او دا روپۍ ډېرې لازمي پکار دي، خیر دی بیا زما په تنخوا کې لږې لږې کټ کوئ. بچیا 50,000 روپۍ دې پکار دي، د رور داخله دې ده داسې چل دی که نه بچیا، ته ټینشن مه اله، الله پاک په خیر. صحیح ده؟ او د دې کمپنۍ مثال زموږ داسې نیولې لکه د یو کور، نو ته هم زموږ په دې کور کې د فیملی یو ممبر یې، چې تا ته نن تکلیف دی نو بچیا داسې چل دی که نه چې زه درله 50,000 روپۍ درکومه او ته صرف خپل کار په شوق باندې کوه، ټیک شو بچیا، او څه ټینشن به د پیسو نه اخلو. ورېږه زه تاله یو 50,000 روپۍ دي دا واخله، او بچیا داسې چل دی که نه دا نیمې پیسې چې دي دا به خیر دې ستا نه زه په تنخوا کې کټ کوم، او دا نیمې پیسې چې دي بچیا دا ستا شوې د الله د رضا لپاره تا ما درکړې. ټیک شو بچیا؟ سرجي ته زما د ورور په داخله کې ما د نیمې غوڅې روپۍ پرېښې وې، نو سرجي چې نن په دې کمپنۍ باندې دغه دی نو موږ ستاسو نه یوه روپۍ هم نه اخلو، او دا خو تاسو په خپله ویلي چې دې کمپنۍ مثال یو فیملی دی، نو چې اوس په تاسو باندې سخته ده نو موږ ستاسو نه یوه روپۍ هم نه اخلو، تر څو پورې چې دا کمپنۍ صحیح شوي نه که نه نو موږ به ستاسو سره پرې کار کوو او موږ خو ستاسو سره پرې خوشحالي یو. های بچیا ستا دا خبره بالکل ټیک ده، تاسو ته خو ما دا خبره بار بار کوله چې زموږ د دې کمپنۍ مثال یو فیملی دی، نو داسې هر سړی د خپل کار د روزګار ځای ور واخلي چې کوم کسان په یو ځای کې پاتې کېږي نو د دې مثال داسې د فیملی دی، نو د فیملی په شان د هغې ټریټ کول پکار دي. نن بچیا په ما باندې سخته ده، د دې نه مخکې که په تاسو باندې هر څومره سخته راغلي نو هغه ما خپله سخته ګڼلې ده او ما ستاسو ټول سپورټ کوي، نو ما هم دغه شان ستاسو نه امید ساتو، نو نن په دې موقع باندې تاسو ولګېدی، تاسو سره دومره غټ احساس وي چې تاسو موږ ته وایئ چې یاره تنخوا هم مه راکوه، خو موږ به ستاسو سره جاب کړو. بچو الله دې تاسو خوشحاله کړي، هر چا ته دغه شان پکار دي چې ښکلی ټایم پاس کړي، خو خراب ټایم یو سړی پاس کړي نو الله سره دیر شته خو اندېر نشته دی. نو که مثال په طور یو سړی بادشاه ولې نه دی نو د ده په دې ډیران ته راغورځېدو کې ډېر لږ وخت لګي، نو ټولو خلکو له پکار دي چې که په یو ځای کې هر ځای کې ماتختن کسان ورسره وي، کوم لیبر ورسره وي یا جاب باندې څوک نو د هغې خلکو سپورټ پکار دی او هغې خلکو له عزت ورکول پکار دي. کتونکو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو شیر یې ضرور کړئ، زموږ پیج فالو کړئ او چینل یې سبسکرایب کړئ. د الله په امان.